ښه په انسرټ منیو کې فکر کوم دغه موږ ویلي وو دا ټیبل مو هم ویلي وو ټیبل مو ټوله ویلي وو که یا ښه زه به بېرته سره څخه شروع کړم دغه انسرټ منیو انسرټ منیو موږ وویله چې د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو غواړو چې یو ابجکټ ور واچوو خپل ډاکومنټس ته هغه به یا ټیبل وي یا به عکس وي یا به مثلا اډیو فایل یا ویډیو فایل یا کور پیج هر شی چې وي چې موږ غواړو چې خپل ورډ ډاکومنټ ته ور واچوو د هغه دپاره موږ د انسرټ ټاب څخه استفاده کوو انسرټ ټاب کې اول اپشن چې دی د پیج په نامه باندې یادېږي په پیج کښې اول د کور پیج په نامه باندې کور پیج موږ د دې لپاره استفاده کوو که چیرې موږ تاسې یو ډاکومنټ جوړوو او هغه ته خپل په اصطلاح باندې وقایت جوړ کوو د هغه دپاره موږ استفاده ځینې کوو مثلا دا یو کور پیج دی په دې کور پیج کې زه کولی شم چې د خپلې خوښې مربوط تغییر و تبدیل پکښې کې راولم مثلا دغه دی دغه شیپ دی دا زما پر دې ځای باندې مثلا نه دی خوښ راځم پر دې ځای باندې دا ښه کولی شم چې پر دې طرف باندې پیسټ کړمه کولی شم چې په دې ځای کې خپل د خوښې تغییر پکښې کې راولم چې مثلا څه شی غواړم چې پکښې کې نوشته یې کړمه دا وقایه د ټول ډاکومنټ د کتاب وقایه پوښ دا دغه ټوله یوه صفحه ده صحیح دی تر دا ځایه پر دا وقایه ده اوس په دې ځای کې موږ کولی شو چې خپل د خوښې مربوط تغییر و تبدیل پکښې کې راولو مثلا د کتاب نوم څه دی یا د دې مونوګراف لیکي یا هر شی چې هره موضوع چې ده نوم یې څه دی هغه نوم کولی شو چې په دې ځای کې ور واچوو او سب ټایټل یې څه دی یا فرعي عنوان چې موږ تاسو ورته وایو هغه کولی شو چې په دې ځای کې ور واچوو په دې ځای کې کولی شو چې ځینې تغییرات تبدیلات چې مثلا زموږ خوښ وي په هغه اندازه باندې راولو چې مثلا څه شی موږ غواړو چې ور واچوو یا پکښې کې ولیکو کولی شو چې د دې شیپ دا ډول هم تغییر کړو مثلا پر دې رقم باندې زه ډک کړم دا شیپ دا حتما نه دی چې مثلا حتما د هغه شیپ یې او زه د هغه څخه استفاده کوم یا مثلا د دې ډول شیپ څخه مثلا استفاده کوم پر دې رقم باندې ډک کړم حتمي دا نه دی چې مثلا کوم شیپ موږ تاسو کاپي کړئ د هغه ځای څخه او پر دې ځای باندې پیسټ کړو بیا د هغه ځای څخه استفاده کوو صحیح دی کولی شي چې تغییر و تبدیل پکښې کې راولئ ورپسې بله ساحه چې ده د بلانک پیج په نامه باندې یادېږي بلانک پیج د دې لپاره موږ استفاده کوو که چیرې موږ غواړو چې خپل ډاکومنټ ته نوې صفحه ور واچوو مثلا په دې ځای کې زما ټکسټ نوشته دی صحیح دی د دې څخه وروسته زه غواړم چې یو بله صفحه ور واچوم راځم پر دې ځای باندې بلانک پیج باندې کلیک کوم دی نوې صفحه ور اچوي او که چیرې زما هدف دا وي چې دا پاراګراف یا د زما د ډاکومنټ دا برخه پر دې ځای باندې ختم شوله د دې لپاره بیا زه کولی شم چې پر دې ځای باندې د پیج بریکه څخه استفاده وکړم پر دغه ځای باندې د هغه صفحه ماتوي پر دې ځای باندې بله نوې صفحه ور اچوي هغې صفحې ته دا زما پاته ټکسټ چې دی هغه انتقالوي صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د ټیبل لپاره ده ټیبل شاید استفاده کړی مو وي څو لارې موجودې دي چې موږ تاسې کولی شو ټیبل ور واچوو یوه دا لار ده پر دې رقم باندې کولی شو ټیبل رسم کړو یا ور واچوو دوهمه لار بیرته بیا راځم و انسرټ ټیبل ته د دې ځای څخه کولی شم څو کالمه زه غواړم چې ور واچوم ټیبل ته او څو رووې غواړم چې ټیبل ته ور واچوم په دې ځای کې فقط اوکې کوم په هغه تعداد باندې کالمونه او په هغه تعداد باندې رووې زه کولی شم چې ور واچوم دا دوهمه طریقه بله رو دا یو کالم دی رو دا افقي ډول باندې دغه شی مثلا دا رو ده صحیح دی او دا یا دا کالمونه دي او دا رووې دي دا لاندې چې اضافه کېږي ورپسې ډرا ټیبل د دې لپاره استفاده کېږي چې زه په قلم باندې غواړم چې رسم یې کړم ټیبل په دې ځای کې مثلا د خپلې خوښې مربوط څه رقم تغییر و تبدیل زه غواړم چې پکښې کې راولم هغه کولی شم چې په یوه سیل کې یا په ټوله ټیبل کې هغه تغییر و تبدیل راولم صحیح دی مثلا دا یو ټیبل سو دا یم ټیبل سلیکټ راځم و ډیزاین ته په ډیزاین کې مثلا پر کوم شکل باندې زه غواړم چې دا ټیبل جوړ کړم کولی شم چې هغه شکلونه مختلف شکلونه دا دي موجود دي کولی شم چې هغه شکلونه استفاده ځینې وکړم او دغه یې کړم پر هغه شکل باندې جوړ کړم ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې د ټیبل د رسمولو دپاره ده چې موږ څه رقم کولی شو چې بل ټیبل ور واچوو راځو و انسرټ ته پر دې باندې کلیک کوم دلته کنورټ ټکسټ ټو ټیبل
کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل څخه هدف دا دی که چیرې موږ تاسې ټیکسټ ولرو غواړو چې هغه ټیکسټ په ټیبل شکل ته واړو مثلا اول بیا سلیکټوو بیا به راځو اوس دا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل فعاله سو په دې ځای کې زه کولی شم چې د خپل ټیکسټ د ټیبل و شکل ته واړوم هر پاراګراف یې دی په یوه خانه کې راولي دا بله لار ده د ټیبل د رسمولو ورپسې انسرټ ته راځم بله لار چې ده هغه اکسل سپریډ دی ته غواړې چې د اکسل څخه یو ټیبل راولې یا راوړې په ورډ فایل کې کښېږدې کولی شو چې پر دې ډول باندې استفاده وکړو دا به هم کنټرول زیډ کړمه دا هم ډیلیټ بله برخه چې د کویک ټیبلز ریډیمیډ ټیبلونه دي مخکې جوړ شوي دي د هر ټیبل څخه چې ته ضرورت ورته ولرې د هغه څخه کولی شې چې استفاده وکړې فقط د دې انسرټ کې کولی شې چې په ډیټا کې تغییر و تبدیل راولې چې پر څه رقم مثلا غواړې چې دا تغییر کې غواړې چې مثلا دا چینج کې غواړې چې مثلا دا نمرې یا نمبرونه چینج کې دا ټوله کولی شي چې تغییر و تبدیل خپل د خوښې مربوط په شکل راولې دا د ټیبل ساحه شوله ورپسې په ټیبل کې ځینې شیان دي مثلا دا ټیبل ما جوړ کړئ په دې ټیبل کې څنګه کولی شو چې یو رو اضافه کړو ورته مثلا دا هغه جوړ دی دا ټیبل ډیټا پکښې کې ده کله چې ډیټا پکښې کې زه غواړم چې د ډیټا څخه وروسته په ټیبل کې یو رو اضافه کړم یا یو کالم اضافه کړم یا یو رو ډیلیټ کړم ځینې او یا هم یو کالم ځینې ډیلیټ کړم مثلا کومه رو غواړم پر دې رو باندې ما کلیک وکړئ مثال په دې ځای کې دا وي احمد نوشته دی سی راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم مثلا دا دغه که چیرې ډیلیټ سیل وامه دلته انټایر رو دا معنی چې دی ټوله رو ډیلیټ یي هغه احمد چې پکښې نوشته وه هغه ټوله رو ډیلیټ شوله کولی شو چې پر دې رقم باندې او یا هم کنټرول زیډ زه بیرته وامه په دې ځای کې مثلا د ای په نامه باندې ما یو توری مې لیکلی دی که رایټ کلیک پر وکړم راځم پر ډیلیټ باندې کلیک کوم انټایر کالم دا معنی په کم کالم کې چې ای موجوده ده کولی شم چې هغه کالم ځینې ډیلیټ کړم صحیح دی دا دوهم دغه دی دوهم کار دی بل انسرټ رو انسرټ بیا د دې لپاره استفاده کېږي په کوم ځای کې زه غواړم چې یو رو ور اضافه کړم په کوم ځای کې زه غواړم چې یو رو دغه یو کالم ور اضافه کړم صحیح دی د دې لپاره موږ د انسرټ په کوم ځای کې مثلا لیفټ کالم یا د ای څخه و دې طرف ته ورچی لیفټ طرف ته صحیح دی او که چیرې بیرته پر دغه ځای باندې کلیک وکړم راسم پر انسرټ باندې کلیک وکړم انسرټ ټو د رایټ په دې طرف کې بیا ورچی کالم راسته طرف ته ورواچوي صحیح دی که غواړم چې رو ور اضافه کړم مثلا راځم پر انسرټ باندې کلیک کوم انسرټ رو اباو د دې څخه لوړ یوه رو ورچی او که چیرې د دغه ځای څخه غواړم چې مثلا یو بله رو لاندې ورواچوم انسرټ رو بیلو کولی شم چې لاندې یوه بله رو ورواچوم صحیح دی ورپسې په دې ځای کې دا خو مو ویلي وه چې دا د ټیبل سټایل دی مثلا دا د سر دا چې دا هیډر رو ده صحیح دی چې په دې ځای کې موږ تاسې عنوانونه نوشته کوو مثلا نیم د پلار نوم د تذکرې نمبر پوهنتون هر دغه چې وي په دې ځای کې عنوانونه نوشته کوو لاندې بیا ټول معلومات دي ورپسې هیډر رو مثلا زه نه غواړم هغه کولی شم چې په دې ځای کې چیک کړم یا ان چیک کړم ټوټل روز په دې ځای کې دی ماته باید ټوټل راکړي که نه کړه کولی شم چې په دې ځای کې دغه کړم باندېډ رو څخه هدف دا دی چې د دغه دوو روو ترمنځ فرق شته د دې رنګ یو رقم دی د دې رنګ بل رقم دی کولی شم چې باندې رو یې د منځه یوسم ټولې رو یو رقم شولې صحیح دی ورپسې مثلا فرست کالم اول کالم څه رقم کړمه دا تغییر پکښې کې راغلی مثلا اول کالم انتخاب کړئ دا اول کالم چې دی دا مثلا د ټایټلو لپاره مثال استفاده کوم لاست کالم په دې ځای که چیرې زه مثلا احمد نوشته کړمه اوس دا لاست کالم د دې د خط ډول پر دې رقم باندې کېږي او که چیرې لاست کالم زه پر انتخاب کړم بیرته د بولډ څخه اوړي اوس د هغه احمد او د بل احمد ترمنځ فرق شته صحیح دی ورپسې باندېډ کالم عینا هغه رقم کار اجرا کوي لکه څنګه چې موږ په باندېډ رو کې ویلي وه د خط د ټیبل ډولونه دي چې پر سر رقم باندې مثلا موږ کولی شو چې تغییر او تبدیل پکښې راولو ورپسې په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې مثلا کم رنګ غواړئ چې ورواچوئ مثلا دا ساحه زه سلیکټومه راځمه د دې رنګ غواړم چې پر دې رقم باندې کړم دی د سیل رنګ اړوي که غواړم چې د دې رو رنګ واړوم مثلا راځم پر دې ځای باندې کولی شم چې مثلا پر دې ځای باندې کلیک وکړم دی د دې رو رنګ اړوي یعنې هم کولی شئ چې د رو رنګ واړوئ هم کولی شئ چې د سیل رنګ واړوئ او هم کولی شئ چې مثلا دلته کالم انتخاب کړئ د کالم رنګ هم واړوئ مثلا په دې ځای کې زه دا ډول کالم ورکوم کولی شو چې دا تغییر او تبدیل پکښې راولو ورپسې بارډر سټایل څه رقم بارډر غواړئ چې ورکړئ مثلا دا یو بارډر دی غواړم چې پر دې رقم باندې بارډر و دې طرف ته یې ورکړم پر دې ځای باندې ورکړم
پر دې ځای باندې دا تغییر او تبدیل یې داسې ډېر نه معلومیږي مګر که چیرې زه دغه بارډر سټایل مثلا په دې ځای کې انتخاب کړم پر دې ځای باندې اوس که چیرې بارډر ورکړم شاید ډېر معلوم شي صحیح شو نظر و مخکني بارډر ته اوس یو څه ډېر معلومیږي نو په دې ځای کې کولی شم چې د بارډر ډول ورته انتخاب کړم او دا مثلا پر کم رقم باندې زه غواړم پر دې رقم باندې مثلا دا شاید د هغه سره ډېر فرق وکړي سیدی پر دې رقم باندې مثلا بارډر کوم ورپسې پین کلر د دې لپاره استفاده کیږي دا شان زه په دې خاطر باندې یو څه تیز ځم چې مخکې مو ویلي وای واري پین کلر د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ تاسې د بارډر رنګ څه رقم رنګ غواړو چې واري مثلا زه غواړم چې دا رقم رنګ ورکړم اوس که چیرې زه دا انتخاب کړم دی رنګ یې اوړي و دې ډول ته ورپسې کولی شم چې مختلف بارډرونه انتخاب کړم بټن بارډر دی ټاپ بارډر دی لیفت بارډر دی رایټ بارډر دی په هر ځای کې چې زما کرسر پروت وي په هغه ځای کې کولی شم چې زه بارډرونه ورکړم آل بارډر دی مثلا دا مختلف بارډرونه دي چې تاسو کولی شئ چې تغییر او تبدیل پکې راولئ ورپسې بارډر پینټر مثلا پر دې شکل باندې کولی شئ چې تغییر او تبدیل پکې راولئ زموږ څخه چې یو شی پاتې شوی و هغه دغه ساحه وه دا موږ نه ده ویلې پکې کې دا ساحه دغه رایټ کلیک چې ما وکړي چې څه رقم کولی شم چې زه رو واچوم څه رقم کولی شم چې کالم واچوم څه رقم کولی شم چې رو ډیلیټ کړم او څه رقم کولی شم چې کالم ډیلیټ کړم د هغه دپاره موږ د دې ساحې څخه استفاده کوو اول مثلا راځم کنټرول ان ته یو بل ټیبل زه غواړم چې رسم یې کړم مثلا دا یو ټیبل دی دا رسم شو راځم و لی اوټ ته په لی اوټ کې لی اوټ چې دی دا د ټیبل په دا تخنیکي شکل کې تغییر راولي صحیح دی مخکنی دغه چې و ټیبل هغه په ډیزاین کې تغییر راولي دا دغه چې دی دا ډیزاین دی دا په ډیزاین کې تغییر راولي مثلا شین ټیبل غواړي زرغون ټیبل غواړي څه رقم ټیبل چې ستا خوښ وي هغه رقم ټیبل ته کولی شې چې جوړ کړې په دې ځای کې ستا د ټیبل رو وي څو دانې وي پکې کې ستا د ټیبل یو سیل څو سانتي متره وي یا څو انچه وي په کوم اندازه باندې ته غواړې چې یو سیل جوړ کړې په کوم اندازه باندې غواړې چې یو کالم یا یوه رو مثلا جوړه کړې د دې لپاره موږ کولی شو چې د دې ساحې څخه استفاده وکړو په دې ځای که چیرې زما هدف دا وي چې زه یو سیل سلیکټ کړم په هر ځای کې چې ما کرسر ایښی و په هغه ځای هغه سیل سلیکټېږي مثلا کرسر په دې ځای کې دی راځم کلیک پر کومه سلیکټ سیل دی د هغه ساحه سلیکټوي په دې ځای کې بیا زه کولی شم چې تغیر تبدیل راولم ورپسې په دې ځای کې سلیکټ کالم دا بیا په هر ځای کې چې کرسر پروت وي هغه مکمل کالم ټوله سلیکټوي مثلا په دې ځای کرسر پروت و دا ټوله کالم یې سلیکټ کړي یا مثلا سلیکټ رو په ټوله ټیبل په دې خاطر باندې سلیکټ کړي چې دا کالم یې ټوله سلیکټ کړي مثلا زه په دې ځای کرسر کښېږدم راځم پر سلیکټ رو باندې کلیک کوم دی ټوله رو سلیکټوي او یا هم مثلا سلیکټ ټیبل د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو ټوله ټیبل سلیکټوو ټوله ټیبل سلیکټوو دا معنی چې یعنې په ټوله ټیبل کې موږ غواړو چې تغیر او تبدیل راولو د ټوله ټیبل د سلیکشن لپاره یوه طریقه دا ده چې موږ د دې لارې څخه راسو او یوه طریقه دا ده چې د دې ځای څخه مثلا دغه ټیبل سلیکټ کړو صحیح دی په دې ځای کې ټوله ټیبل سلیکټولی شو ویو ګایډ لاین دا اوس نه معلومیږي که چیرې زه په دې ټیبل کې تغیر او تبدیل راولم مثلا اوس دلته په دې ځای کې نه پوهېږم چې دلته معلومیږي دا داسې ټکی دی صحیح دی دا که چیرې زه دا ګایډ لاین یې نه کوم ویو اوس هغه ټکی ولاړي د ګایډ لاین څخه په هدف باندې پوهېږئ چې د ګایډ لاین هدف څه دی ګایډ لاین هدف دغه که مو چیرې پخوانۍ کتابچې لیدلي او چارکونجه دغه چې درلودې خانې چې درلودې دغه ګایډ لاین دی ورپسې دا د ټیبل پراپرټیز دي څه رقم کولی شي چې په ټیبل کې تغیر راولي دا کولی شي چې موږ دغه بغیر د دې څخه هم راولو په رو کې تغیر راولي په کالم کې په سیل کې په ټکسټ کې په کوم ځای کې تغیر راولي دا ټول تغیرات په دې ځای کې وایو ډرا ټیبل خو د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ کولی شو چې یو ټیبل رسم کړو دا مې مخکې ویلي وه ورپسې اریز ټیبل د دې لپاره استفاده کېږي چې زه غواړم چې دغه ټیبل پاک کړم یا مثلا بیا راځم پر دغه باندې پر دې ټیبل باندې مثلا کلیک کوم پر لیاوټ باندې کلیک کوم اریز ټیبل باندې کلیک کوم دا ټیبل زه کولی شم چې پاک یې کړم یعنې تقریبا دا رقم یو کار اجرا کوي لکه پنسل پاک غوندې صحیح دی ورپسې بیا راځم و لیاوټ ته په لیاوټ کې ډیلیټ د دې لپاره استفاده کېږي عینا لکه مخکې چې موږ رایټ کلیک کوئ دا د لیاوټ څخه موږ کولی شو ډیلیټ سیل مثلا ته یو سیل غواړې چې دا سیل زه غواړم چې ډیلیټ یې کړم راځم پر دې باندې کلیک کوم ډیلیټ سیل باندې کلیک کوم دا کلیک په دې ځای کې د دې طرفه څخه دغه کوي ډیلیټوي او که چیرې دا ټوله ساحه دغه کومه ټوله
کالم انتخاب کوم مثلا ډیلیټ کالم دی بستا یو کالم د منځه وړي او که چیرې ډیلیټ رو انتخاب کوم دی یوه رو هغه رو د منځه وړي چې زما کرسر پکښې پروت دی صحیح دی ورپسې دا چې دی ښه ډیلیټ ټیبل خو د دې لپاره استفاده کېږي لکه موږ تاسو چې اریز ټیبل وایو صحیح دی کنټرول زیډ بیرته وایم چې خپل اصلي ټیبل بیرته راولمه بیرته راځم ولیاوټ ته په لیاوټ کې انسرټ بیلو اوس انسرټ اباو انسرټ اباو او بیلو دا د رو د انسرټ لپاره دی صحیح دی یعنی ځکه چیرې په دې ځای کې مثلا احمد نوشته کړمه دا یم احمد ځکه اباو ووامه اباو خو نو دی کالم نو راچي دی دغه رقم یوه رو راچي که چیرې زه انسرټ اباو ووام دی یوه نه رو راچي که د دغه څخه لاندې مثلا پر دغه باندې کلیک وکړم انسرټ بیلو کلیک کړمه دی لاندې یوه رو راچي صحیح دی او که چیرې لیفټ ټو رایټ کلیک کړمه بیا کالم راچي یا راسته طرف ته او یا هم چپه طرف ته مثلا په کرسر په دې ځای کې پروت دی په دې ځای کې زه غواړم چې انسرټ لیفټ په دې طرف کې ور واچوي دې طرف کې او که انسرټ رایټ وامه دې طرف ته ور واچوي صحیح دی کنټرول زیډ بیرته وامه دا پر دې رقم باندې مرج سیل د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسې غواړو چې دغه څو سیله سره یو ځای کړو او د دې اوس بینه فعاله شو صحیح دی دا ټوله سیلونه یو دانه سیل زه ځینې جوړ کړم یا یوه خانه ځینې جوړه کړم نو د مرج سیل څخه استفاده کوم سپلیټ سیل د دې لپاره استفاده کېږي چې زه یو سیل غواړم پر څو برخو باندې وویشم یعنی تقسیم یې کړم د هغه دپاره زه کولی شم چې من مثلا نمبر اف کالمز څو کالمه غواړم چې ورواچوم مثلا شپږ کالمه غواړم چې ورواچوم او 15 روبي غواړم پر دې رقم باندې دی هغه سیل دغه کوي سپلیټوي یا پر څو برخو دا تقریبا دا رقم شو لکه یو بل ټیبل صحیح دی نو د دې لپاره استفاده ځکه کولی سپلیټ ټیبل بیا د دې لپاره استفاده کېږي پر دې ځای باندې کلیک وکړئ سپلیټ ټیبل دغه اول ټیبل یې جلا شو دوهم ټیبل یې جلا شو یعنې دوه ټیبلونه ته جوړوي یو ټیبل د بل ټیبل څخه جلا کوي ورپسې څونې تغییر و تبدیل ته غواړئ چې په رو کې راولي او څونې تغییر و تبدیل غواړئ چې په کالم کې راولي مثلا پر دې رقم باندې کولی شئ چې د رو اندازه لویه کړئ او په دې ځای کولی شو چې د کالم اندازه لویه کړو او یا هم کوچنۍ کړو بل کار چې دی دغه مثلا دا ټیبل جوړ دی مکمل جوړ دی په دې ځای کې دغه ساحه چې ده دا تا یو څه غټه کړله ته غواړې چې دا ستا د ټیبل ټوله دغه چې دی اوس خو دا رو وي او کالمونه مثلا دا کالم به هم زه دغه کړمه دا رقم به یې کړم ته غواړې چې د ټوله ټیبل رو وي او کالمونه یا دا د سیلو اندازه چې ده دا ټوله یو رقم سي لکه څنګه چې دا سیل دی دا سیل هم باید چې دغونې وي لکه څنګه چې دا سیل دی دا سیل هم باید چې دغونې وي د هغه دپاره موږ کولی شو چې پر دې ځای باندې د دې ځای څخه استفاده وکړو دا د رو دپاره استفاده کېږي او دا د کالم دپاره استفاده کېږي چې یو کالم یا کوم چیرې مثلا سر نه یې په خلاصوئ بیرته به راسم مثلا دا یم ټیبل دا ټیبل مې ورواچوئ اوس دغه سیل مثلا زه غټومه مثال دا سیل دونې غټ دی دا په هغه صورت کې که چیرې تاسو د بل چا څخه ټیبل اخیستی وي تاسو تغیر تبدیل پکښې راولئ غواړئ چې هغه رقم یې جوړ کړئ نو د هغه لپاره تر ټولو ښه طریقه چې ده چې مثلا راځئ ولیاوټ ته په لیاوټ کې په دې ځای کې دی دغه کوي روز سره اړوي او که چیرې کالم دغه دوه کالمونه مثلا فرق سره ولري اوس د دې اندازه سره یو رقم ده د دغو دوه کالمو اندازه نه ده یو رقم ته غواړې چې دغه دوه کالمونه ټوله دا رقم کې لکه په دا ځای کې په دې ځای کې بیا کولی شئ چې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ د ټوله ټیبل کالمونه هم کالمونه او هم رووي په یوه اندازه باندې کولی شو صحیح دی ورپسې په دې ځای کې کولی شو چې مثلا مثال په دې ځای کې زه احمد نوشته کوم یا احمدالله نوشته کوم اوس خو دا یو څه غټ شو صحیح دی په دې ځای کې مثلا زه ا نوشته کوم په دې ځای کې مثلا زه ا بی سی نوشته کوم په دې ځای کې مثلا یوازې ډي او ای نوشته کوم که چیرې اوټو فیټ کلیک کړمه اوټو فیټ کنټینټ دا معنی چې دی د هغه خط په اندازه باندې تا ته خانې درکوي اوس په دا نور خانو کې دغه نسته خطونه نسته په دې خاطر باندې دا کوچنی دي او په دې خانو کې چې دا خطونه موجود دي دا په هغه اندازه باندې دی کولی شي چې دغه خانې درته جوړې کړي ورپسې اوټو فیټ وینډو چې ده دا د دې لپاره استفاده کېږي چې دغه ټیبل ستا د ورډ د صفحې سره یې برابر کړي مثلا زه پر دې باندې کلیک کوم دا د ورډ صفحه اوس دغونې ده که چیرې زه پیج لیاوټ ته راسم په دې ځای کې مثلا د صفحې شکل واړوم مثلا پر دې شکل باندې وینې ټیبل هم ورسره غټ شو ورسره پورته شو راسته طرف هم کش شو هغه طرف ته هم کش شو او لوړ هم شو دا د وینډو سره مطابق دی دغه کېږي غټېږي او کوچنی کېږي صحیح دی
خط پر کم ځای باندې غواړئ چې نوشته کړئ مثلا احمد زه غواړم چې نوشته کړم یا به په دې ځای کې نوشته کوم په دا یوه سیل کې دی سره اړوي یا به په دې طرف کې نوشته کوم یا په دې طرف کې یا په دې طرف کې یا په دې طرف کې دا ټول ډایرکشنونه دي چې کوم ډایرکشن ستا خوښ دی د هغه څخه ته کولی شې چې استفاده وکړې زه نه پوهېږم چې په تاسو کې کوم یو و چې یو ورځ یې پوښتنه وکړه ورسره کوم کولی شي چې دا خط د لوړه څخه ودانې ته نوشته کړو د هغه دپاره کولی شي چې د ټکسټ ډایرکشن څخه استفاده وکړي صحیح دی احمد نو په دې ځای کې موږ کولی شو د خط ډایرکشن مثلا په دې ځای کې زه د خط ډایرکشن واړوم و دې شکل ته دیم احمد پر دې رقم باندې نوشته کولی شم ورپسې سیل مرجنس سیل مرجنس د دې دپاره استفاده کېږي چې دا یو سیل د بل سیل څخه څونه استفاده ولري دا شاید ځینې ځایو کې مو لیدلي وي مثلا زه دا ورته دغه کومه لاف کومه دا رقم ټیبل مو شاید لیدلی وي پر دې رقم باندې صحیح دی چې یو سیل او بل سیل څونه فاصله په خپل منځ کې سره ولري مثلا ما اوس 12 فرق ده کولی شم چې زه کنټرول زیډ کم بیرته خپل اصلي حالت ته یې راولم مثلا په دې ځای کې دغه ساحه سلیکټ کوم راځم مثلا دا 18 کومه اوس بیا تر هغه یو څه غټ شو نو د دې لپاره موږ کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو سورت د دې لپاره استفاده کېږي چې زه مثلا غواړم چې خپله ډیټا سورت کړم د ا څخه و زیډ ته یا د زیډ څخه و ا ته یا په اسینډینګ آرډر باندې یا په ډیسینډینګ آرډر باندې او فکر کوم دا شی به مو زده وي دا پر څه رقم باندې کار کوي مثلا په دې ځای کې ا ده په دې ځای کې مثلا سی ده په دې ځای کې مثلا بی ده او په دې ځای کې مثلا ډي ده زه غواړم چې دا ساحه دا سورت یې کړم راځم کلیک پر کوم پر دغه ځای باندې راځم و لیاوټ ته راځم و دې ته اوس اسینډینګ آرډر دا صحیح دی ا بی سی ډي صحیح دی او یا کولی شي چې پر ډیسینډینګ آرډر باندې چې د ډي څخه و ا ته مثلا راسي پر دې رقم باندې کولی شي چې دغه وکړي په ترتیب سره یې ولیکئ کنورټ ټکسټ ټو ټیبل کنورټ ټکسټ ټو ټیبل څخه هدف دا دی چې تاسو غواړئ چې یو ټکسټ په ټیبل ته واړوئ او یا هم یو ټیبل و ټکسټ ته واړوئ مثلا دا ټیبل دی اوس مثال زه غواړم چې دا و ټکسټ ته واړوم کلیک پر کومه اوکې پر کومه دی یوازې ټکسټ پاتې شو ټیبل یې د منځه ولاړی او ټکسټ ټو ټیبل دا مخکې چې مو ویل چې ټکسټ ولیکئ وروسته بیا کولی شئ چې به دغه ته یې واړوئ و ټکسټ ته یې واړوئ اوس دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه را به سمه مثلا پر دې ځای باندې به بل ټیبل ورواچوم د هغه اخري موضوع پاتې ده بره به ځو د خیر سره که چیرې چا مشکل پکښې کې درلود یا بیا غږ وکړي هغه دې پاتې شي دا په دې خاطر باندې یو څه تیز ولاړم چې پر اکثرو باندې شاید ناوخت وي دا مثلا 2 3 4 5 دغه اخره چې ده اخر دا ټوټل روز ورکوم ټوټل یعنې مجموعي اوس که چیرې زه پر لیاوټ باندې کلیک وکړم پر فرموله باندې کلیک وکړم زه غواړم چې په دې ځای کې یو فرموله ورواچوم او دا په دې ځای کې خپله سم راغلی دی اوکې کومه دی یې خپله 14 کوي 2 و 3 دی 5 5 و 4 دی 9 9 5 دی 14 خو د دې دپاره تر ټولو ښه طریقه چې د هغه موږ کولی شو چې په اکسل کې کالکولیشن وکړو یا په اکسل کې فرموله جوړه کړو بیا په دې ځای کې ورواچو هغه ډېر ښه کار کوي او په دې ځای کې داسې ډېرې فرمولې شته هم نه دغه فرمولې شته یوازې صحیح دی دا چې مثلا آر چشتي ناټ چشتي اور چشتي دا کولی شو چې دغه په اکسل کې وایو که څوک پوښتنه لري ویې کوي